مطلب می دا شی دی دنیا پرستی منصب پرستی دا مطلب نه ګرځوي. دا خو واقعیت دی چې نظام علماو ته ضرورت لري. بیا اسلامي نظام په اسلامي نظام کې داسې اداره نشته چې هغه دې بې علمه وچلېږي، ځکه هر څه چې کوي قانون یې د الله تعالی کتاب دی. نو د الله تعالی په کتاب چې نه پوهېږي هغه څنګه اسلامي نظام مخته بیایي؟ علماو ته ضرورت دی. موږ به زارۍ درته کوو، نظام به زارۍ درته کوي چې راسه دلته قاضي سه، راسه دلته رئیس سه، راسه دلته والي سه، راسه دلته وزیر سه. خو ته به د علم دومره نه سپکایې چې خطونه په یوه دربار او بل دربار کې ځغلی چې دا ریاست راکړه، پلانکی بس خالي سوی دی، پلانکی بس خالي سوی دی. د علم اعزاز پکار دی. او دوامه خبره دا ده چې د حق په وینا کې به د لومه دلایم نه بیریږي. حق وینا به کوي. پیغمبر علیه السلام په کاهن یاد سوی دی، په ساحر یاد سوی دی، په مجنون یاد سوی دی. دا مختلف اتهامات پر نبی علیه السلام راغلي دي. خو نبی علیه السلام مبارک د خپل داعیه د حق لار نه په هغه کې کمزوري کړې ده، نه مایوسه سوی دی، نه د چا تر تاثیر لاندې سوی دی. حق وینا یې ښه په زغرده کړې ده. د الله تعالی دین یې دا د دنیا ته ورسوي. ابو جهل د مکې معظمې په کوڅو کې را روان دی. صحابي مبارک وایي په مخه ورغلم، بیا مې ورته وویله چې ستا چې په رب د دې کعبې قسم یې د نبي علیه السلام مبارک په شان کې څنګه عقیده لرې؟ هغه ورته وایي زما چې په رب د دې کعبې قسم یې که بل شی دی بیا د الله رسول د الله رسول دی، خو در ما کشر دی زه نه منم. دا دشمني، دا مخالفتونه د الله د رسول سره روان وه، خو خپل د حق دعوا یې نه ده پرېښ. اوس هم د دې مبارک دین څخه دفاع، د اسلامي نظام څخه دفاع، د مسلمان څخه دفاع په اول قدم کې تر ټولو په دې کې مکلفیت د علماو دی. ځکه د نبي علیه السلام وارث یې، هغه مجاهد و ته به مجاهد یې، هغه مبلغ و ته به مبلغ یې، هغه د جن رسونکی و ته به د جن رسونکی یې، هغه د باطل غندونکی و ته به د باطل غندونکی یې. دغسې علم بیا هغه علم دی چې د رب جل جلاله ولایت، د رب جل جلاله دوستي به ستا په نصیب. دا اوس تاسې وګورئ څو ورځې مخکې اسلامي امارت قصاص وکړي. الحمدلله په یوه ولایت کې په بل ولایت کې شریعت یې تطبیق کړي. د دنیا کافرانو اوازونه پورته کړل چې دا داسې یو کار طالبان وکړي چې موږ یې ولړزولو. دا د بشر د حقوقو سره ډېر خلاف دی. په ډېر بې شرمانه انداز او په ډېره بې غیرتیا باندې د اسلامي امارت دغه عدالت غندي. وایي ولې د عامو خلکو په مخ کې ته یو څوک دلته په قصاص باندې رسوي؟ ښه د خدای دښمنه بې انصافه نن چې په غزه کې په هر بم کې د ټولې دنیا په مخ کې مظلومه ماشومه، مور، سپین ږیری بې له کم جرمه په شهادت باندې رسېږي. د ورځې سل اویا یو نیم سل 200 هلته چې داسې یو غندنه کړې ده. موږ مسلمانان په دې باندې باید پوه سو. نوره سرناخلاصي و، سرچمبګي نه ده په کار په دې کې چې بیا هم دا امید موږ د یو کافر سره ولرو چې کافر به ولا دا بشردوست د مسلمان دپاره به د خیر اراده لري. در مختار دا لیکلي دي نصح المسلم کفر عندهم. د مسلمان سره ښه کول د دې په مذهب کې کفر دی. چې د دا عقیده دا چې ستا سره ښه کول کفر بولي په خپل دین کې. ستا څنګه امید دی چې دی به ستا سره ښه کوي؟ بیخي نه در سره کوي. نو په کار دا ده چې دغسې خبرې د دښمن د خوا څخه صادرېږي. هر عالم په کلکه باندې دفاع ته ولاړ